داسې ځوانان شته چې هغه روژه کې ډرامې ګوري، داسې شته چې هغه روژه کې فلمونه ګوري. اے مسلمانه ته چې فلم ګوري او ته چې ډرامه ګوري، الله وایي فانه لی، دا زما ستا راز دی، دا راز مه خرابوه، دا راز روغ وساته. ته د رب رازدار رب چرته زه ناچیز او چرته د رب رازدار. دا د ورځ سره د راز و نیاز شپې ورځې شروع دي، دا د الله سره د راز ورځې شپې شروع دي. ځوانانو د رب رازدار یې، د رب رب وایي ما د روجې اجر د فرشتو ته نه دی ورکړی، فرشتې ته نه دي خبر، دا زما او د بنده ترمنځ زما منله. نو د راز نه رازدار خبري نو چې څومره چا دا راز ښکلی وساتو، رب ته یې صحیح اوړلو. موبایل مه ګورئ، بیا درته وامه روجې مه خرابوئ، دا سترګې محفوظ کړئ. وایي زه د رب رازدار یم. خیر دی که ګناهګار یم خو د رب رازدار خو یم. دې ورځو کې را سره د رب راز و نیاز شروع دی او ماښام به مې الله دعا قبلوي. ماښام ټیم نږدې شو، زما د دعا د قبلېدو ټیم نږدې شو. ټوله ورځ مې راز و چې ټوله ورځ یې سړی په خوب کې تیر کړي، ټوله ورځ یې سړی په موبایل کې تیر کړي. دی به په کومو لاسونه به دی رب ته به کوم لاسونه اوچتوي، دی به د رب نه په کومه ژبه غواړي، دی به رب ته کومه لاسونه اوچتوي. دا ډېرې قیمتي ورځې شپې شروع دي، ډېرې قیمتي شپې ورځې شروع دي. نه یو خبره کو د روجې د راز نه خبر شولو چې دا روجه څه شی دی او په روجه مونږ له الله سره کې الله اکبر پېشمنې کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي روجه د څه نه شروع کیږي؟ د پېشمني نه، د پېشمني نه روجه شروع کیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تصحروا فإن فی السحور برکتا. ای زما امتیانو پېشمنې کوئ، په دې پېشمني کې ډېر برکت دی. یو ګوټو بس کوئ، یو پیاله چیس کا، یو نوڼی اوبه خوره او نوڼی روټۍ خوره، خو پېشمنې کوه. پېشمنې کوه. ته نه خبر ان الله وملائکته یصلون علی المتصحرین. څوک چې پېشمني له پاسي د روجې شروع کوي نو ملائک او د الله د طرف نه پې رحمتونه راوریږي. من په متصحرینو باندې، پېشمني کوونکو باندې د الله د ملائکو د طرفه رحمتونه راوریږي. څوک چې پاسېدلی پېشمني کوي، پېشمني کوئ، پېشمني کې ډېر برکت دی. فإن فی السحور برکتا، په دې کې ډېر برکت الله ایښی دی. دا د صالحینو نښه ده. پېشمني مستحب دی. او نبی علیہ السلام وفرمایل وی زمونږ او د اهل کتابو په روجه کې فرق چې دی هغه پېشمني دی. روجه به اهل کتابم نیوله، مونږ هم نیسو، خو زمونږ او د اهل کتابو د روجې په منځ کې چې دی هغه پېشمني دی، هغه پېشمني دی، هغه پېشمني دی. پېشمني کوئ، پاسئ، یو ګوټو بس کا. دا د امام الانبیاء سنت دی. حدیث مبارک کې راځي پېشمني به وکړو بیا به ودرېد. دا سنت دی. په دې باندې د ټولو علماو اتفاق دی چې دا ډېر برکت دی دې پېشمني کې. پېشمني کوئ، الله به ورله ډېر ښایسته اجر ورکړي. چې کله بنده الله له قرض ورکړي، چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو چې په تاسو کې څوک دی هغه کس چې الله له قرض ورکړي نو الله به ورله دوچن ورکړي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو صحابی دے ابو الدحداح نومے دے، ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توئی اللہ زمونږ نه قرض غواړي، اللہ زمونږ نه قرض غواړي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته وفرمایل وی الله ته د قرض حاجت نشته دی، الله خو بے پروا ذات دی، الله ته د قرض حاجت نشته دی، خو الله وی چې دی زما په نوم ورکړي نو زه به ورله په بدله کې جنت ورکم. دا الله مونږ دپاره وی چې دی زما په نوم ورکړي نو زه به ورته جنت ورکم. ویخه الله دی سوای وی آو
وی دا الله حبیب تا ته علم دی چې زه د 2 باغونو مالکم، زما په ملکیت کې 2 باغونه دي. دا الله حبیب ما دواړه د الله په لار کې خرچ کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای نه دسی بنه کې دا یو باغ به د الله په لار کې خرچ کی او دا یو به د خپلو بچو د نفقې دپاره باقي پرېږدي. دا به په خپل اهل و عیال خرچ کوي او دا یو به صدقه کی. هغه وی ټیک ده د الله حبیبه، وی کم باغ چې مشتمل دی په 600 کجورو باندې، 600 ډکي پکې ولاړو د کجورو، د الله حبیبه اق 600 ډکو والا باغ چې 600 کجوري پکې ولاړې دی هغه مې ورک. چې کور ته راغې نو خپلې بیبي ته وایي وی ما هغه باغ ورکو چې کم کې 600 کجوري ولاړې وي. بیبي ورته وایي مبارک شه، ډېره ښکلې سودا دې وکړله، ډېره ښکلې سودا ده، دا خو زمونږ د آخرت سودا ده. وی صحابي چې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ابو الدحداح رضی الله تعالی عنہ رب العالمین په جنت کې ډېرې میوهدارې ونې ورکړلې او ډېر پاخه پاخه محلونه ورله الله ورکړل. ډېرې میوهدارې ونې الله ورکړلې او پاخه پاخه محلونه ورله الله ابو الدحداح رضی الله تعالی عنہ له په جنت کې ورکړل. د دنیا کې ورکړل، الله تبارک و تعالی بدله په جنت کې ورکړل. ته د دنیا باغ ورکې نو الله بتعالی په جنت کې باغ ورکې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای داو مرزاکم بالصدقه، د خپلو مرضیانو علاج وکئ په صدقې سره، د خپلو مرضیانو علاج وکئ په صدقې سره. علاج سنت ته، دا سنت طریقه د مریض لبه علاج کوي، ډاکټري دوايي به کوي، حکیمي دوايي به کوي، خود دې سره صدقه ورکوه. اکثر مریض د صدقې په وجه کیږي. نبی علیہ السلام فرمای داو مرزاکم بالصدقه، د خپلو مریضانو علاج کوي په صدقې سره. امام بخاری رحمت الله علیه لیکلی دی وی عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه له یو کس راغی ورته وی چې حضرت د 9 کالو نه مې په دې زنګون کې زخم دی، 9 کاله وشول او هغه زخم نه وینه ځي او هغه زخم نه ښه کېږي، 9 کاله مې وشول. وی عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې زما رای دا ده چې ته یو کوی وباسه د اوبو، نو چې د هغې کویي نه اوبه شروع شي که نه نو الله به ستا د زنګون نه وینه ودرئ. چې د هغې زنګون نه د هغه چې ته کویې وباسې او د هغې نه اوبه چالو شي او خلقو ته نپه شروع شي، نو الله به ستا د زنګون نه دا وینه ودرئ. او دقه شانتې وشول چې هغه کویې وکنستو او د هغې نه اوبه جاري شوې، نو دلته د ده د زنګون نه وینه ودرېدله. داو مرزاکم بالصدقه، د خپلو مرضیانو علاج کوئ په صدقې سره، د خپلو مرضیانو علاج کوئ په صدقې سره. معمولی صدقه ورکوئ، لږه صدقه ورکوئ، خو په دې سره الله ډیر برکات او ډیر خیرونه را نازلي. حدیث مبارک کې راځي چې کله سحر رڼا وخیږي نو 2 فرشتي اواز یو وی اللهم اعط منفقا خلفا، یا الله دا څوک چې په مخلوق باندې خرچ کوي خلفا، الله ته ولا غوره بدله ورکړي. دا اعلان هره ورځ فرشته کوي. څوک چې په مخلوق خرچه کوي یا الله خلفا اعط منفقا خلفا، الله دې خرچ کوونکي له غوره بدله ورکړي. فرشته دعا کوي، فرشته اعلان کوي وی اللهم اعط ممسکا تلفا، یا الله چې څوک په مخلوق خرچ نه کوي داغه مال هلاک کی، داغه مال هلاک کی. فرشته وای یا الله چې څوک خرچه کوي یو فرشته وای یا الله غوره بدله ولا ورکړي. بل وای یا الله چې څوک مال نه خرچ کی الله دا مال ولا هلاک، دا مال ورله هلاک.
نو دا غ فرشته आवाज کی تاسو بلی دی اکثر به ناسا په حادثه راشي او ټول مال به هلاک شي په یو ځای به جمع کړی په یو ځای ته حادثه راشي او ټول مال لاړ شي دا دې صدقه نه ورکوي دا دې په مخلوق نه لګي نو فرشته وی الله هلاکې کوله د دې مال نه څه فایده چې هغې نه مخلوق ته پیدا نه د هغې نه مخلوق ته پیدا نه حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به صدقه د بنده سورې وي سورې قیامت کې به د هر سړي د سوري ضرورت هر سړی به خولو کی هر سړی یومئذ شأن یغنی د هر سړي به یو شانې چې د بل نه به بې پروا کړی د بل څه فکر به یي نه د بچي فکر به نه د ملګري به نه د بیبي به نه شأن یغنی په دغې ورځ باندې دا صدقه چې ده دا به د بنده سورې مونږ خیال نه دی کړی مونږ چې صدقه ورکو نو مونږ سړي ته ګورو درته وګوره یاره دی د صدقې قابل دی ورکم که ورنکم یاره په دې ځای کې به خرچ کول ښیي که ښه به نه په دې کې به ښیي که به ښه نه مونږ سړي ته ګورو حدیث مبارک کې راځي وی چې کله بنده صدقه ورکي که دی چاله ورکي او که دی په مدرسه کې ورکي او که دی په جومات کې ورکي او که دی بل چاله ورکي چې صدقه ورکي نو دا صدقه د الله تبارک و تعالی ښي لاس ته لاړه شي دا الله له ورکول دي سړي ته مه ګوره مدرسې ته او جومات ته مه ګوره دا اول د الله په نوم ځینې وي دا صدقه چې دا د الله ښي لاس ته ورشي من صدقه بعدل تمر څوک چې صدقه وکړي د کجورې مره د کجورې مره د یوې کجورې په برابرۍ صدقه وکړي د یوې کجورې په برابرۍ یوه کجوره څومره کم قیمت لري کیلو په 300-400 روپۍ ده نو یوه کجوره چې به د هغې به 100 روپۍ رغي حدیث مبارک کې راځي چې څوک صدقه وکړي په اندازه د کجورې لکه د کجورې مره یوې کجورې مره قیمت ورکړي نو دا د الله ښي لاس ته لاړه شي او الله تبارک وتعالی یربي د دې صدقې تربیت کوي پالنه یې کوي پالنه لکه څنګه چې موږ د اس بچې پالو چې دا غټ شي که نه نو وایي دقه شان الله د دې صدقې پالنه کوي چې میدان محشر شي او د طول شروع شي و یو غر به راشي دا هغه صدقه د غر ته به رسېدلي د کجورې مره به یې ورکړي او د هغې نه به یو غر جوړ شوی دی به وایي یا الله ما خپله عملنامه ولیدله په هغې کې خو ما دا عمل نه ولیدلی دا غر چې راغی دومره غټ عمل خو ما نه ولیدلی ارشاد به ورته وشي چې دا هغه صدقه چې تا ورکړې وه د دې الله تربیت کو د دې نه لوی غر جوړ شوی دی وی به دا ورله په تله د میزان او د نیکو کې به یې ورله کېږي دا چې د یوې کجورې مره صدقه یې کوي موږ نن دې فکر کوو چې په ځان یې وخورم ټیک ته په ځان یې خوروه په بچو یې خوروه په هر چا خوروه صدقه کوه دا جمع کېږي حدیث مبارک کې راځي صدقه چې دا تطفئ غضب الرب دا د رب غصه سړی او دا بد مرگ د بنده نه لرکی بد مرگ لرکی د الله غصه سړی صدقه د بنده نه بد مرگ لرکی صدقه د بنده چې دا هغه غصه سړی چې کله بنده صدقه کوي نو په دې سره د الله تبارک وتعالی غصه مړه کېږي په دې سره د الله رضا حاصلیږي نو دا ډیر ښه صفت دی دا د الله سره جمع کول دا نور مونږ په ځان لګو او صدقه چې دا د رب العالمین سره جمع کول دا د الله سره جمع کیږي حدیث مبارک کې راځي قیامت کې به الله تبارک وتعالی سلور کسب بی حساب جنت تبوزی سلور کسب الله بی حساب جنت تبوزی یو عالم خو چې په خپل علم عمل کړی وي یو شهید چې د وجود قربانی ورکړي خو چې خالص د الله د رضا د پاره قربانی ورکړي دریم هغه حاجی صاحب چې هغه حج وکړي بغیر د فساد
حجو کې خالص د الله د رضا د فاره خو هلته به کوم جنګ جګړې او کنزل او کارونه اونکي بغیر د فساد نه. او دریم سخي چې هغه صدقه ورکړي خو چې خالص د الله د رضا د پاره ورکړي چې دا چپ لاس تې نه خبر شو. صدقه داسې ورکوه چې چپ لاس تې نه خبري. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. نو چې نن صدقه ورکې او سبا اثباتي نه خو لاړله صدقه چې داسې صدقه ورکړي چې چپ لاس تې نه خبر شوی نه. نو یو دقه کس نو دا سلور کسه به الله بی حساب جنت ته بوځي. عالم با عمل شهید خو چې خالص د الله د رضا د پاره د خپل وجود قربانی ورکړي. حاجی صاحب چې حج کړی بغیر د فساد نه او سخی چې سخاوت کړی خالص د الله د رضا د پاره. دا سلور کسه به الله بی حساب جنت ته بوځي. حدیث مبارک کې راځي چې دا سلور کسا بی حساب جنت ته ننوځي نو د دې به اختلاف پیدا شي. یو به وایي چې زړم بې زما، بل به وایي چې زړم بې زما، بل به وایي چې زړم بې زما. دا خو به سلور واړه بی حساب ځي نو اختلاف پیدا شي. یو به وایي زه زما، بل به وایي زه زما، بل به وایي زړم بې دنده کېږم. الله به جبریل امین راولیږي چې ورشه دې له فیصله وکړه چې ړومبې به څوک ځي. جبریل امین به راشي شهید ته به وایي ته وایي چې زه ړومبې ځمه نو وایي به او وایي به تا د شهادت د فضیلت د چا نه اورېدلی و؟ نو دی به وایي چې د عالم نه. نو وایي به چې ته د استاز نه مخې ته جنت ته ځې، عالم دی استاز نه دی، شهید خو به مسله حل شي. حاجی صاحب به وایي الله زه جنت ته ځم. جبریل امین به ورته وایي د حج فضیلت خو عالم بیان کړی، ته د استاز نه مخې ته جنت ته ځې. نو حاجی صاحب بم ودرې نو عالم به وایي چې ګنې زما نمبر راغی، زه ړومبې ځمه. وایي عالم چې مخامخ شي نو عالم به په خپله ووایي چې یا الله ما چې دا علم کړی و نو دا مې د دې سخي په سخاوت کړی و، الله دا د دې سخي برکت و چې ما علم کړی و نو دې زما نه ړومبې حقدار دی. اواز به وشي چې دا سخي د عالم نه مخکې کوي او عالم ترې وروسته. الله به سخي د ټولو نه ړومبې جنت ته دنده کړي چې هغه سخاوت کړی او صدقه یې ورکړي. دا دومره د کمال خبره ده، د کمال. لازمي نه ده د دوی په کروړونو پیسې ورکه او په لکونو ورکه. خپل مال ته ګوره، خپل مال ته او خپل طاقت ته ګوره. الله چې دی هغه اخلاص ته ګوري، ډیروالی د مال ته نه ګوري. نو دقې سخي ته به الله وایي ته د ټولو نه مخکې ځه جنت ته. د سخي به د عالم نه مخکې جنت ته لاړ شي او د شهید نه به مخکې لاړ شي او د حاجي صاحب نه به مخکې جنت ته لاړ شي. ځکه چې د د سخاوت په وجه باندې عالم چې دی هغه علم کړی و، د د سخاوت په وجه باندې عالم چې دی هغه علم کړی و. الله به ترې نه دی مخکې جنت ته روان کي. دی سخي ته به الله وایي ته د ده نه مخکې ته جنت ته ځه. نو صدقه کې به سړي ته نه ګوري، صدقه د الله د ذات په نوم میلاویږي. حدیث مبارک کې راځي سپی چې دی سپی تاسو مسله اورېدلې که نه؟ سپی چې دی دا چې اوبه جوټه کي نو دا به څو پیرین ځي. اولهن بالتراب، خاورې ورسره په یو پیرو مګه د سپي دا جوټه دومره پلیته ده، دا دومره پلیت سیز دی سپی. بغیر د ضرورت د کورونو کې سپي مه ساتئ ښه. حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی بغیر د ضرورت نه سپی ساتي د اجر نه هره ورځ کمی کیږي، هره ورځ. دا اجر هم سیوا ډېر دی چې لا هره ورځ ترې نه کمی کیږي. نو سپي کورونو کې نه ساتو ښه. هره ورځ به د دې سړي د اجر نه کمی کیږي چې کور کې سپی. نو دا عمل کو ډېر چې لا هله ورځ رانه کمیږي نو چې څه به پاتې شي. نو سپی چې څه څیز جوټه کي نو کتابونه وایي په خاورو یې یو ځل وینځئ. خو دقه سپیو یو ورځ تږې سپیو تږې یوه زنانه وه، بدکاره زنانه، فاحشه او بدکاره زنانه. خپل پیزار یې پړي ته ور واچو، سپي له یې اوبه راوخېجولې. هغې سپي د ډېرې تندې نه د
په دې خټو باندې چکونه لګول په لمده خټه باندې تږی و ډېر زیات دې ورله اوبه راوخېجولې په هغې سپي باندې اوبه وسکولې الله د هغې ښځې فیصله د جنت وکړله نو سپی چې سپی دی او چې بیا په مخلوق او په اشرف المخلوقات چې مسلمان دی انسان دی ته په هغه صدقو کې چې د دې به الله څومره لوی اجر درکوي څومره لویه بدله به یې رب العالمین درکوي چې کله پې ته صدقه وکړي چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو صحابه کامیاب په دیو چې دلته به آیات وورید نو ما ګنټه کې به په هغه آیات باندې عمل کړی دا آیات مبارکه را نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون هرگز نیکی نشي حاصلولی تر دې چې هغه مالم نه خرچ کړي چې کم مال تاسو ته خوښي چې هغه هم نه دی خرچ کړی نو نیکي نشي حاصلولی بس ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی وی د الله حبیبه ما ته په ټولو مالونو کې غوره مال چې دی هغه بیرحا باغ دی چې د مسجد نبوي مخامخ باغ د کجورو بیرحا امام الانبیا به پکې ناسته پاستم کول وی دقه باغ ما ته په ټول مال کې خوښ دی وی د الله حبیبه دغه ټول باغ مې د الله په لار کې ورک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی دا په خپل اهل و عیال په رشته دارانو باندې ولګوه هغه یې په خپلو تره زامنو باندې تقسیم کړو وی چې کله یې باغ ورکه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بخ 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 دا د خوشحالۍ هغه کلمه ده مونږ چې څوک لوی کارو کې نو مونږ وایو ډېر ښه ډېر ښه ډېر الله ډېر الله امام الانبیا ورته وایي بخ 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 ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه چې امام الانبیا دومره د خوشحالۍ اظهار کو چې بخ بخ نه چې الله به ورله څه ورکړي چې الله به ورله څه ورکړي عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه بیر رومه دا یو کویو د یو یهودي سره و هغه به تې اوبه خرڅولې نو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه پسې لاړ وی دا را باندې را خرڅ کا او دا خو زما کاروبار بندیږي وی زه نیم راکه او پیسې به پوره درکمه نو پیسې ورله پوره ورکړې او کویې ته نیم واغست یهودي ورته وی یوه ورځ به ستا نمبري یوه ورځ زما بیر رومه هغه وی ټیک ده نو د اعلان وکوي زما په نمبر کې فری راځئ نو چې د هغه نمبر شو نو ټولو خلقو به فری اوبه وړلې نو چې بیا به کله د هغې یهودي نمبر شو نو هغه ته خو به څوک پاتې نه هغه په نمبر به خوش نو هغه ورته وی راشه دا نیم پسې م واله زه اوس په دې نیم څه کوم نو هغه نیم م واغستو او ټول مخلوق ته یې وقف کوي راځئ اوبه تې څکئ چې څومره خلقو به تې اوبه څکلي څومره زناورو به تې اوبه څکلي حشرات الارض به تې نه اوبه څکلي دا څومره لویه صدقه ده ستا ذهن کې شته چې داسې یوه صدقه چې ته به مړې هغه به چلیږي ځان له پې ذهن ور واچوه ځان سره محاسبه وکړه چې څه دې کړي دي څه شته دی چې ستا د مرګ نه پس په بیا تا ته میلاویږي نو هغه بیر رومه ورکو بیر رومه یې واغسته وقف یې کوې راځئ اوبه تې نسکئ فری فری صدقه باندې الله ډیر څه ورکوي منصور ابن عمار رحمت الله علیه یو پیره تقریر کو یو کس راغی سوال یې وکړو ماله یو 4 درهمه پکار دي نو منصور ابن عمار رحمت الله علیه څوک په وله ورنه کي نو د یو یهودي غلام ناسو اپاسېده وی زه به وله ورکړم 4 دراهم یې وله ورکړل خو د منصور ابن عمار رحمت الله علیه ته وی ما ته 4 دعاګانې وکړه هغه ورته وی وبه کم دلته وی کومه دعا وی اوله دعا خدا وکړه چې زه غریب یم چې الله مې مالدار کړي هغې غلام ورته زه غریب یم چې الله مې مالدار کړي هغه وی ټیک د دعا یې وکړه وی الله دې مالدار کړي وی دویمه وی زما مالک چې دی هغه یهودي دی دعا وکړه چې الله یې مسلمان کړي دویمه دعا یې وکړله وی یا الله د ده دا مالک چې دی الله هغه مسلمان کړي وی درېیمه دعا دا وکړه چې زه غلام یم چې الله ما آزاد کړي وی الله آزاد یې کړي وی درېیمه دعا وکړه چې الله زما او زما د مالک ګناهونه معاف کړي هغه هم وکړله
چې دا غلام لیټ راغی نو هغه مالک ورته وی ولي ایثار شوی. منصور ابن عمار رحمت الله علیه تقریر کو کس سلور درهم وغوښتل ما ورله ورکړل هغه راته سلور دعاګانې وکړل. وی کومې دعاګانې؟ وی اوله دعا دا وه چې ما ورته وی زه غریب یم دعا وکړه چې الله مې مالدار کړي. وی تا څو درهمه ورکړي؟ وی سلور. وی هو سلور زره واله سلور زره یې وله ورکړل. وی بله څه دعا وه؟ ما چې یا الله نه خو یوه قبوله شوه چې الله زه غریب یم ما مالدار کړه. دویم مې ورته وی چې دعا وکړه زه غلام یم چې الله مې آزاد کړي. هغه ورته وی انت حر لوجه الله د الله دپاره مې آزاد کړې ځه. وی درېیمه دعا څه وه؟ ما چې یا الله زما د دې مالک اسلام نصیب کړي چې دا مالک مې مسلمان شي. هغې مالک وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وی څلورمه څه دعا وه؟ وی څلورمه دا وه چې یا الله زما او زما د مالک ټول ګناهونه معاف کړي. نو هغه مالک یې ورته وی دا درې زما په وس کې نو ما وکړل او دا یو چې د چا په وس کې دی هغه دی هغه وکړي. دا درې زما په وس کې او زما ګناهونه بخل او ستا ګناهونه بخل خو د الله په وس کې دي هغه دی الله وکړي. چې د شپې هغه مالک وده شو خوب یې ولیدو. رب العالمین ورته خوب کې وایي چې ستا په قدرت کې څه و هغه تا وکړلو او چې زما په قدرت کې و هغه دې ما ته پرېښودل. ستا ګناهونه مې معاف کړه د غلام مې د لم معاف کړو. هغه تقریر چې کو منصور ابن عمار دا هغه مې معاف کړو او دا تقریر چې چورېدو د هغې ټولو ګناهونه مې معاف کړل. الله ډېر غني ذات دی. الله ډېره بدله بندله ورکوي ډېره بدله. تا به 1 روپۍ ورکړي او الله به درله 900 درکړي په میدان محشر کې. دا یوه خبره ځان سره ذهن کې ور واچوئ. ځان له پې خیر تسلي وکئ مطمئن بشئ. یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټوله دنیا کې رښتینی دی که نه دی؟ دی که نه رښتینی؟ د ټولې دنیا رښتینی چې موږ راغونډ کړو د امام الانبیا یوې خبرې ته نه رسي. او نبی علیه السلام صحابو ته وایي زه په یو څو خبرو قسم خورم. زه پې قسم خورم قسم چې دا داسې مضبوطې دي. د امام الانبیا قسم خوړو ته خو ضرورت نه و. د هغه خبرې رښتینې دي خو نه په یو څو خبرو زه قسم خورم. یو په دې خبره قسم خورمه چې کم سړی صدقه ورکوي د ده به مال نه کمیږي. دا به سیوا کېږي. وي زه پې قسم خورم. اوس هم ذهن ته خبره نه پرېوځي. ډېر کسان وایي ور به کوو بیا به را نه شي مولي صاحب ته خو ورکه که نه ټرای وکړه. وایه زیره چې دا شتم ورکم او بیا راله رام نه شي. هم ستا د نبی علیه السلام په خبره یقین نشته. نبی علیه السلام وایي قسم خورم قسم چې مال په ورکولو په صدقه نه کمیږي دا به سیوا کېږي. زه قسم خورم. او د کم سړي سره چې یو تن ظلم وکړي او دی معاف کی زه قسم خورم چې الله به د مرتبه اوچتوي. مونږ وایو که ما معافي وکړه نو زه به کمزوری ښکاره شم. نبی علیه السلام وایي الله به دې درجه اوچتوي. زه قسم خورم چې تا دې معاف کو درجه به دې الله اوچتوي. بعضې وایي صدقه کوم خو غریب یم. زه ورته وایم نبی علیه السلام وایي د ټولو نه بهترینه صدقه پیژنئ؟ ټولو نه بهترینه وایي یو دا هغه صدقه ده چې یو یې پټه ورکړي یتیم له، پټه یې ورکړي غریب له، پټه یې ورکړي غریب له چې ډېره پټه یي. او دویم چې ستا سره د غربت یری یي ته غریب او پټه صدقه غریب له ورکړي. د دې نه بله غوره صدقه نشته. وریم کې غریب له خو پټه یې ورکړي پټه. او دویم چې یي غریبو یریږي چې ګورې غربت را باندې را روان دی. د دې نه بله غوره صدقه امام الانبیا وی نشته دی. به هر صورت رب العالمین دی پې زمونږ د ټولو عمل کول نصیب کی. او چا کور کې چې مریضانې ډېرې صدقې ټیم په ټیم ورکوئ په دې سره الله مرضیان ښه کوي. په دې سره الله مرضیان ښه کوي. رب العالمین دی د عمل کولو